ملګریه، آیا په دې پوهېږې چې ستا څخه په دې نړۍ کې یوازې یو دانه شته ده؟ یعنې هغه ځانګړتیاوې، هغه نبوغ، هغه استعداد چې ته په دې وجود کې لرې، د هغې خاوند یوازې ته یې. ته کولی شې د خپلو پټو استعدادونو څخه استفاده وکړې. زه نه پوهېږم چې ستا پټ استعداد به څه شی وي، پټه ځانګړنه به څه شی وي، هغه فوقالعاده خاصیت او ځانګړتیا چې ته لرې هغه به څه شی وي. کوښښ وکړه د همدغې شیبې څخه چې په هغې کار وکړې هغه پیدا کړې، او د هغې په واسطه دې د ځان د بدلون، مثبت بدلون باعث وګرځې، د کورنۍ د بدلون باعث دې وګرځې، او بالاخره د ټول بشریت د مثبت بدلون باعث وګرځې، او یو سهولت، یو اسانتیا موږ ته برابره کړې. کوښښ وکړه چې خپل ځای دې په دې ټولنه کې پیدا کړې. کوښښ وکړه چې خپل ځای دې په دې نړۍ کې پیدا کړې، او ځان دې د خپل نبوغ او د خپل استعداد پر مټ په پښو ودروي. د ګوتې دې نښان ته دې وګوره. دا نښان د هېڅ انسان د ګوتې د نښان سره ورته والی نه لري. دغسې ته هم ځانګړی یې، دغسې ته هم د نورو څخه متفاوته یې. هغه خپل متفاوتوب دې پیدا کړه چې په څه شي کې ته ځانګړی یې، خپل ځانګړنه دې پیدا کړه. په عموم کې درته ووایم چې خپل ځان دې نړۍ ته او ټولنې ته وښیه، هسک او بریمن اوسې.